کړم جنون د عاشقۍ ای ځان ستا سترګو کړم مجنون د عاشقۍ په محشر بیا په عمل کې کړم در وړاندې خدایه کړی مې ژوندون د عاشقۍ خدایه کړی مې ژوندون د عاشقۍ شرمنده بنده منصور ومه خدانه یمه ای که په وینو سوم ګلګون د عاشقۍ زما عبدالقادر مثال وستا په تړ دی زخمي غش کړم مفتون د عاشقۍ زخمي غش کړم مفتون د عاشقۍ دا غزلې ستاسې ناستو مجلسیانو د ټولو په فرمایش ویمه زمانډار ډاکټر محسن صاحب پر ځای باندې جوړ شوی دی او د نن فرمایش د ده دی د جان ځوان او د باباجین ځوان نور محمد شوقي دغه فرمایش دی جان ماما دغه فرمایش دی عبدالله ځوان دغه فرمایش دی نصیر محمد ځوان دغه فرمایش دی حاجي بسم الله او د عباسیه ځوان دغه فرمایش دی دا غزلې خاص خاص د دوی د خواهش ویل کېږي د دوی فرمایش دی او زموږ سره په دې پروګرام کې دغه نوازندګان ملګري دي ښاغلی ماما قاسم نیش په هارمونیا سره کار کوي اکبر جان چې په رباب سره کار کوي اسدالله جان ځوان چې په بینجو سره کار کوي نواسف جان چې په طبله سره کار کوي ستا زړه ته لار جوړول بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼو ایستل بیخي امکان نه لري ستا زړه ته لار جوړول بیخي امکان نه لري تر کاڼو ایستل بیخي امکان نه لري
دا توری شپې د هجار به مې اخر کې زړه مات دا توری شپې د هجار به مې اخر کې زړه مات ګل په هوربل کې ساتل بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼي ایستل بیخي امکان نه لري ستا زړه ته لار جوړول ستا زړه ته لار جوړول بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼي ایستل بیخي امکان نه لري آصف جان ستا د یادونو اغزي به مې د زړه وای کښني ستا د یادونو اغزي به مې د زړه وای کښني اوس د وریښتانو راکښل بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼي ایستل بیخي امکان نه لري ستا زړه ته لار جوړول بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼي ایستل بیخي امکان نه لري ما به تېر کړی وای ژوند سایه ته د زلفو ستا ما به تېر کړی وای ژوند سایه ته ستا د زلفو مور یې سوه لاس کې نیول بیخي امکان نه لري اوبه تر کاڼي ایستل بیخي امکان نه لري ستا زړه ته لار جوړول بیخي امکان نه لري
پرېږده خلک شپېلۍ د یې ږغوه مفتونه پرېږده خلک